Vladimir. راوستم یې دا په سکول کې څه فنکشن په بس هغه ما زیګر پر بس لاړ شم انشاء الله سره راوړم اړیسته پلان کوم نو راغله شکر نو بس چې بار دې دلته قرآن وګونو خوړل رښتیا دی وی جمیلې کله چې انسان زور شي کنه نو د مازغه بالکل کار کوي الګ خو بارام چرته کېنه کنه دلته چرچر الته چرچر الته چرچر په خپل خو مازغه بالکل کار نه کوي د مزغون اخلاص دي او موږ هم ځان سره ونی کوو زه پرې مړ دا خبرې لکه چې پر باندې اوس خبرې خزه ته کېنه ستاره چې وروړم اوکې خدایانو ته څومره لوی بادشاهي ته وګوره ته ویم د دې پلار چې مې څومره همزولي څومره ملګري وو که نه ټول وفات شو او دی لا ژوندی دی ځه نو خدای خبر چې هغه نوسۍ به مې څنګه وي کاري نه نو نه دې شته خو به سکول ته تللی که نه شاه به کنه مړي یو خو ستاسو دا سرخي پوډر نه ختمېږي په ګنټه کې اوس به هغه اوزګار خیل راشي نو بیا به چغې وې راځه چې ځو او که نه زه چې روز اوس به راروان بیا به دې تګ شو راځه یو خو دې خیرمارانو نه تنګ شو هر وخت راته دروازه کې ناستي یا بابا تاسو ته خدای تعالی په دې دومره لویه دنیا کې بل ځای نه میلاویږي چې راځئ زموږ د دروازې مخې ته به هر وخت ناست یې سړیه د هغه پلار نه به خدای خلاص کړو خو تاسو نه به هم څوک خلاصوي پرېږده سړیه دا والا او زه دې د نه پاسه زه چېرته بل خوا لاړ شه راځه چې ځو مړې څه مصیبت دی خدای راځي چې دې هلکه ځان ټینګ که ښه که نه اسپه به ګورې ډېره تېزه ځي ښه ګډرن 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 هله دا سپي مازغه خراب شو هله ټوپ کتې هله سپي نه ټوپ که او خلي اوس ما یو پټ یاده کې اوس داسې چل دی که نه بچې چې دا بوډاګانې ښځې څنګه ګډېږي دا چل ده چې زه ښیم ګوره ما ته ښه وچې استنانینا نه 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 استنانینا او نه 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 بابا دا ته څه کې په دې عمر باندې ماشومان ته ګډاګانې ښې ګل اخو زمان وسیله زور سره ګپ لګوم دې چپ شه دې هر څه سره ماشوم خرابېږي دې خوښه سړي جانې خیر خدای ولې څه مسله ده دا وګوره دا پلار دې په دې عمر باندې زوی ته ګډاګانې ښایي دې وایي چې زه په دې ښه ښکارم او که نه دا عمر خو د ده د دې قیصو دی که نه نه داجي ته ماته دا ووایه که نه چې دې عمر ته تاسو راورسېدو ستاسو دا مازغه اخر کار ولې پرېږدي زه چېرته په جومات کې کښېنه نیکبخته دا عمر ستا د دې قیصو نه دی زمړه ځان نه شرمولی سړیه وایي خیر دې وشي بد دې راته په کور کې کښېنولې دي راځه چې ځو جمیلې چېرته ته که ته هر څه ستا په وینا شوي نو پرېږده دا فضول خبرې ورشه او لاړ شي کور ته راوړه چې د جیداد ګوته دې ولګوم
بابا ورته ونه وې دا ستاسو دا زما پلار دی میډم پلار دی زما هغه وخت چېرته وې چې دوی د ریم په شته کور کې په دارالمان کې د بېوسۍ وخت تېرولو تا ته پته شته چې دا د چا په وینا ووژلی شو ستا د سخر په وینا درته یې موسه دلته نه نه میډم نه زه به له دې ځای نه ځم چې خپل پلار د ځان سره یوسه نه ستا دې خوښه دی خوښه ستا پلار دا وصیت کړی دی چې زما لاس په زما زیلې نه ورکوئ ما به دلته دارالمان کې ښخوئ جاړم اوس د جړانې هېڅ مطلب نشته ستا هېڅ فایده نشته د دعاګانو خزانه خو درته لاړه او زما دا یقین دی چې څنګه ستا د لاسه ستا د پلار سره وشو که نه همدغسې به تا سره کېږي ته وې وده وده کې د دویم قبرستان جوړو وده بس اوسه بابا ورته مه اوسه ځه رکشه دلته نه ځه وده ما چا ګیر کړه موږ دې چا ته پرېږدو راغلی لاش دې راونړه چې بلکې دا بکواس ولې چې دا هر څه ستا د لاسه وشو ستا د لاسه نن دارالمان والاو زما د پلار مړی ما نه رانه کړ وصیت یې کړی چې ما به د دارالمان په مقبره کې ښخوئ د دارالمان اوس به مونږ څه کوو پلار دې پولیس والا وبوتو خو خیر هر څه خو تا کړي دي تا اوس به ستا پلار جرم ستا نوم وانخلي دا قتل تا کړی دی تا وکیل دا د کافي راکړی چې دا د پلار په چونګانه پرېښې ده ته وګوره چې څه ورکې لیکلي دي गुलाब बचे او جمیلین ګوري دا هر څه زه په ژوند لیکم تاسو جایداد غوښتو که نه دا خو هسې هم ستاسو نو این ګورې ما ټول خپل جایداد د ګلاب زوی په نوم کو اوس پې مزې کوئ نه زما جایداد نه دی پکار زما خو خپل پلار پکارو چې زما نه لاړو خو واوره جمیلې واوره اوس به راتم په دې کور کې یو سکند نه تېری او زه ځم چې دا خپل ټول جایداد د دارالمان په نامه کړم چرته چې زما پلار ښخ دی زما پلار. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید.